د طالبانو لخوا هیوادوالو لپاره ښه زیری، تر دې وروسته به مو پیسې کمې مصرفیږي. دا چې ولې، راځئ په دې اړه دغه راپور تر پایه واورئ. که څه هم په دې وروستیو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت زیات شوی، خو د خوراکي توکو په نرخونو کې کوم بدلون نه دی راغلی چې هیوادوال ترې شکایتونه لري. خو اوس طالبانو ښه زیری راوړی دی، او که خدای کول نو د خوراکي توکو بیه به هم د پام وړ ارزانه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې پاکستان ته د سوداګرۍ او صنعت وزیر په مشرۍ تللې پلاوي په هلو ځلو هغه ترانزیتي موټرې او اموال چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ بندر کې بندې پاتې وي آزاد کړی شوي دي. د یادو ترانزیتي موټرو او اموالو په خوشي کېدو سره به په هیواد کې د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ بدلون راشي، ځکه چې له یوې مودې راهیسې د سالنګ لاره هم بنده ده او پاکستان هم د افغان سوداګرو موټرو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان ته ولاړ شي. بلخوا طالب چارواکي هم له ایران سره یوې هوکړې ته رسېدلي دي او دغه هیواد ورته اجازه ورکړې ده چې د چابهار بندر له لارې سوداګریز اموال افغانستان ته انتقال کړي.